ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مایکروسافت ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس اومې ورځ درس ته ښه راغلاست. په تیر درس کې مونږه په دې لاندو فنکشنو باندې یو څه ناڅه کار کړی و. نن غواړم تاسو ته په دې فنکشنو باندې پریکټیکل یعنی لایف اگزامپل تاسو ته کار وکړم چې په ریل لایف کې دغه فنکشن په کوم ځای کې استعمالیږي او څنګه موږ د دې څخه کار اخلو. نو د دې دپاره زه راځم بیا د مایکروسافت ایکسل خلاصوم. تیر درس کې موږ دې ځای پورې کار کړی و. اوس د دې فنکشنو په پریکټیکل یوزج باندې تاسو ته زه کار کوم. نو د مثال په طور باندې که چیرې تاسو یو انټرنیټ کلب ولرئ، انټرنیټ کلب ته به تاسو تللی یاستئ. هلته چې کله تاسو ځئ نو کله چې کمپیوټر ته کښېنئ ستاسو ساعت هم قید کړي، چې کله کمپیوټر نه جګېږي ستاسو ساعت هم قید کړي او بیا تاسو ته وایي چې ستاسو څو روپۍ شوې، هغه روپۍ ورته تاویلوئ او وځئ ترېنه. یعنې هلته ستاسو هر منټ او هر هاور چې دی هغه محاسبه کېږي او د هغه په مقابل کې تاسو ته وخت درکوي تر څو تاسو د انټرنیټ څخه استفاده وکړئ. نو که چیرې تاسو داسې یو انټرنیټ کلب لرئ او غواړئ هغه ته داسې یو کمپیوټرایز سیستم جوړ کړئ، صحیح ده، یو کمپیوټرایز سیستم جوړ کړئ چې یو کس راځي یو کمپیوټر ته کښېني، تاسو ته نمبر مشخص معلومي، سټارټ ټایم لیکئ، اینډ ټایم لیکئ، چې کله سټارټ او اینډ ټایم ولیکئ اټومیټیکلی تاسو ته دغه کس ټوټل هغه هاور چې دی مثلا څومره ساعته دی د انټرنیټ کلب کې ناست یا د کمپیوټر څخه استفاده کړی، څو منټه استفاده کړی، څو سکنډه استفاده کړی او ټولې څو روپۍ ترې واخلو، دا تاسو ته وښیي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دغسې یو سیستم ځان ته جوړ کړئ نو نن زه تاسو ته په دې باندې کار کوم. البته دا کار د دغه فنکشنو په مرسته او کومک تاسو ته زه سرته رسوم او په دې کار کوم. نو دې دپاره زه څه کوم، راځم دلته د یو څو سیلونه داسې انتخابوم، دغه نه وروسته بیا راځم دا مرج کوم دلته او لیکم چې آصف انټرنیټ کلب، دا مې یو نوم ورته ورکړ، انټرنیټ کلب مې ورته وکړ، آصف انټرنیټ کلب. نو دا مې سنټر ته م راوسته، د ټکسټ سایز مې هم زیات کړه داسې او داسې یو بارډر مې ورته ورکړ او بولډ مې هم کړ. دغه نه وروسته زه دلته راځم لیکم کمپیوټر نمبر لیکم یا پی سی نمبر، صحیح شوه، پی سی نمبر او دغه نه وروسته لیکم چې سټارټ ټایم یا ایس ټایم فرق نه کوي چې کوم رقم ستاسو خوښوي. بیا دغه نه وروسته لیکم این ټایم او بیا بل سل ته یا خانې ته زه ملته لیکم نیټ هاور او بیا لیکم نیټ منټ، صحیح شوه، او دغه نه وروسته بیا لیکم نیټ اماونټ لیکم. دې دپاره چې دا لیکل دا سیستم لږ منظم شي دغه ټول زه د سلیکټ کوم، دا کټ کوم او په دې مینس باندې دلته انټر کوم تر څو داسې لږ زر منظم راشي. ځکه دې خوا ته هم سیلونه زیات و دې خوا ته هم سیلونه زیات و، دغه یو کالم مکمل ډیلیټ کوم چې لږ نسبتا منظم شي. دا مې داسې لږ زره منظم کو، دلته راځم داسې دا بولډ کوم او دغه نه وروسته دغه د ټکسټ فارمټ هم بدلوم ورته او بیا ورته داسې یو فارمټ ورکوم. اوس فرض مثال ما سره 5 کمپیوټر دي په یو انټرنیټ کلب کې، دلته زه راځم لیکم 1 2 3 4 5. یو کس راغی ما سره په اول نمبر کمپیوټر باندې د کار شروع که تقریبا کمپیوټر ته کېناسته 2 نه 20 دقیقې تېرې وي، 2 او 20 یعنې 2 بجې او 20 منټه و. تاسو اے ایم او پی ایم که وغواړئ هغه هم ورسره لیکلی شي، منټ سکنډ دا شیان ټول ذکر کولی شي، خو زه صرف لنډ داسې لیکم 2 نه 20 دقیقې تېرې وي، انټر مې کلیک. کله چې دا کس د کمپیوټر نه پاسېده تقریبا 3:30 بجې وي، فکس 3 نه 30 دقیقې تېرې وي، صحیح ده، 3:30 دقیقې تېرې وي.
یا زه ورته وایم چې نه 4 نه 10 دقیقې تېرې وې 4 نیمې بجې وې. نو اوس کله چې زه دلته سټارټ ټایم او اینډ ټایم د یو کلاینټ یا مشتری لیکم، زه وایم چې دغه نیټ هاور دې کس ټول 100 ساعته کار کړی، 100 منټه کار کړی دی او 100 روپۍ درنه واخلم. که غواړئ چې داسې اټومیټیکلی دا پیدا شي، صحیح ده. نو اوس دې باندې تاسو ته کار کوم. نیټ هاور که چیرې تاسو وغواړئ چې ساعت معلوم کړئ یا د ساعتونو ترمنځ تفاوت معلوم کړئ، دې دپاره موږ دغه د هاور فارموله استعمالوو. د ساعت معلومولو فارموله څنګه وه؟ موږ به لیکله مساوي هاور به چې کله ولیکو صحیح شوه، قوس به شروع کړو. د دې قوس په منځ کې به هلته موږ ناو لیکله. اوس د ناو په ځای باندې موږ څه کوو؟ ځای ورته انتخابوو. زه غواړم چې ساعت معلوم کړم، د کوم ځای ساعت معلومه یعنی د کوم ساعتونو ترمنځ تفاوت معلومه. زه ورته وایم چې د دې اینډ ټایم د ختم ټایم دا زیات دی که نه، د دې زیات نه واخله منفي که د کیبورډ نه منفي بټن باندې کلیک کوم او څه د منفي که دغه سټارټ ټایم منفي که، د دې اینډ ټایم نه واخله سټارټ ټایم منفي که او بیا دغه نه وروسته قوس بندوم او انټر باندې کلیک کوم. نو وګورئ تاسو ما ته وایي چې دغه کس ستاسو په انټرنیټ کلب کې 2 ساعته ستاسو کمپیوټر استعمال کړی دی. دا چې څو منټه دا خو وروسته معلومه، خو فکس 2 ساعته دوی ستاسو د انټرنیټ کلب څخه استفاده کړې ده. په همدې شکل که چیرې زه وغواړم منټ معلوم کړم، بیا راځم دلته لیکم مساوي منټ چې مې کله ولیکو قوس شروع کوم، ورته د اینډ ټایم نه واخله منفي که سټارټ ټایم، قوس په منځ کې به دا کار کوئ او دغه نه وروسته بیا قوس بندوم انټر باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ ما ته وایي دې کس ستاسو په انټرنیټ کلب کې 2 ساعته او 10 دقیقې کار کړی دی. دا چې تاسو هر یو ساعت په 100 روپۍ محاسبه کوئ او هر یو منټ په 100 روپۍ محاسبه کوئ، هغه ستاسو خپل کار دی. نو اوس د نه موږ 100 روپۍ واخلو. د روپۍ د معلومولو لپاره باید تاسو دا معلوم کړئ چې پر هاور تاسو د یو مشتری نه 100 روپۍ اخلي پر هاور، صحیح شوه. نو که چیرې زه د یو کس نه په ساعت باندې 13 افغانۍ اخلم، یو څوک چې زما انټرنیټ کلب ته راځي یو ساعت انټرنیټ یا کمپیوټر استعمالوي 13 افغانۍ ته اخلم، 100 افغانۍ ته اخلم 13 افغانۍ. نو پر منټ هم باید موږ ته معلوم وي، ځکه هلته موږ منټ هم محاسبه کوو. نو د پر منټ د محاسبې دپاره څه کوم؟ مساوي لیکم، ورته وایم دغه 13 واخله تقسیم که په 80 باندې، ځکه یو ساعت چې دی 80 منټه کېږي. دا چې یو ساعت 80 منټه کېږي او د هر منټ ته غواړې قیمت معلوم کړي، نو طبعا دغه یو ساعت قیمت به واخلې تقسیم به یې کړې په 80 باندې. نو ما ته وایي یو منټ په 0.5 یعنی نیمه روپۍ، یو منټ په نیمه روپۍ باندې محاسبه کېږي او یو ساعت په 13 روپۍ باندې محاسبه کېږي. نو د دې دپاره زه څه کوم؟ دلته فنکشن هم استعمالولی شو، خو زه فورمول استعمالوم ځکه دلته ضرورت نشته موږ فنکشن استعمال کو. نو فورمول استعمالوم. د فورمول لپاره څه کوم؟ راځم لیکم مساوي مې چې ولیکو چون 2 ځایه موږ سره اول څه کوم؟ دغه نیټ هاور دا اخلم ضرب کوم په 13 کې، دغه نه وروسته دا منټ اخلم ضرب کوم په 0.5 کې، صحیح ده. نو دې دپاره څه کوم؟ چون 2 دانې عملیې دي دلته، نو 2 مختلف قوسه خلاصوم او هغې به په خپل منځ کې زه جمع کوم. اول قوس مې خلاص کړ، ورته وایم چې ورور داسې چل به وکړې دغه نیټ هاور به واخلې، دا به ضرب کې ماته چې هر څومره ساعته د کس زموږ په انټرنیټ کلب کې کار کړی و 2 ساعته 3 ساعته 4 ساعته، دا به ضرب کې په 13 کې، که یو ساعت و که 10 ساعت و دا به په 13 کې ضرب او قوس به باندې کې د یو کار خو شو، صحیح شوه. که چیرې زه صرف د ساعت محاسبه کوم بس نور څه ته ضرورت نشته، انټر باندې کلیک کې ما ته وایي چې د کس نه 80 روپۍ واخله ځکه 2 ساعته کار کړی. که منټ نه محاسبه کوې، که چیرې منټ هم محاسبه کوې په دې بیا ډبل کلیک وکړه، دلته راځه ورته ووایه چې بیا ورسره جمع که، دا کار چې دې وکړو جمع که ورسره، بیا قوس ورته وایم شروع که. څه جمع که؟ دغه منټ چې هر څومره و دا ضرب که په چی شي کې ضرب که په دې قیمت کې، دا قیمت څومره دی 0.5 او دغه نه وروسته بیا قوس بندوم انټر باندې کلیک کوم. نو تاسو وګورئ مخکې ما ته 80 روپۍ ښودلې، اوس ما ته 65 روپۍ ښیي. ولې؟ ځکه 2 ساعته چې په 13 کې ضرب کې 80 کېږي او 10 منټه چې په 0.5 روپۍ کې ضرب کې 15 روپۍ کېږي، نو 15 او 80 څو شي؟ 65 روپۍ شوي. که چیرې زه دغه منټ او هاور کې تغیرات راوړم دلته اټومیټیکلی تغیرات راځي. نو د دې دپاره که چیرې تاسو دلته سټارټ ټایم او اینډ ټایم د نورو کمپیوټرو ته هم تاسو غواړئ لیکئ
یعنی ویلی کوي او اتوماتیکلی نیټ هاور او نیټ منټ او دغه نیټ اماونټ معلوم شي. څه کوم دغه فورمول چې ما دلته استعمال کړی دلته مې استعمال کړی دلته مې استعمال کړی په دې هر یو باندې کلیک کوم تر اخیر سر پورې چې زه غواړم ډیټا انټری کوم هغه سر پورې دا انتخابوم. هغه نه وروسته بیا د کیبورډ نه کنټرول ډي باندې کلیک کوم. دا هم په همدې شکل انتخابوم د کیبورډ نه کنټرول ډي باندې کلیک کوم. دا هم انتخابوم د کیبورډ نه کنټرول ډي باندې کلیک کوم. صحیح شوه. دا کار مې چې کله وکړو نو تاسو وګورئ چې کله زه دلته راشم ولیکم چې یو کس په 1 نه 20 دقیقې یا 10 دقیقې تېرې 1.5 بجې راغی او دا کس لاړه په 2 نه 20 دقیقې تېرې. نو ما ته وګورئ وایي چې نیټ هاور د 0 دی. 1 ساعت د پوره شوی نه دی تر اوسه. فقط د 50 منټه ستا په انټرنیټ کلب کې کار کړی. د 50 منټو قیمت څومره کېږي؟ 15 افغانۍ کېږي. نو دا سړی 15 افغانۍ ته اخلي که 60 افغانۍ ته اخلي. که لږ زر پیسه دار نو 60 ته واخله او که پیسه دار نه 10 روپۍ ته واخله، فرق نه کوي 15 روپۍ. نو دلته دغه بر نوم هم پاک شو چې ما لیکلی و آصف انټرنیټ کلب. دا مهم دی. نو تاسو وکتو ډېر یو ساده او ښایسته غوندې یو کمپیوټرایز سیستم موږ د انټرنیټ کلب دپاره جوړ کړو. البته دا کار موږ د څه په واسطه باندې وکړو؟ د دغو فنکشنو په واسطه باندې موږ وکړو. په څنګ کې مې یو دانه فارموله هم استعمال کړه. اوس وګورئ که چیرې موږ هغه فارمولې هلته نه وي لوستلې نو اوس تاسو ته لږ زره مشکلات پیدا کړي. دلته اوس تاسو وګورئ په دې فارموله کې ما 2 ځایه د ضرب عملیه استعماله کړې ده او بیا وروسته مې د جمع عملیه استعمال کړې. نو اول دلته څه چلو شو؟ اول دا اخلي دا قوسونو منځ کې چې کومه ډیټا ده د اعداد دي دا خپلو منځ کې نتیجې ته رسوي، یعنې دا ضرب کوي بیا ورسره دا ضرب کوي او دغه نه وروسته د قوس نه بیرون ته چې د جمع عملیه ده بیا هغه سر ته رسوي. نو دا ضربېده او دا ضربېده چې دواړه سره جمع شي نتیجه یې څو کېږي؟ هلته ماته ښیي. انټر باندې کله کلیک مونږ وکړو نو هغه نتیجه یې مونږ ته ښیي. نو تاسو وکته چې دلته ما د جمع او د ضرب عملیه یعنې فورموله هم استعمال کړه او ورسره مې دلته چې دی د ډیټ اینډ ټایم 2 فنکشن چې یو د هاور فنکشن او یو د منټ فنکشن هغه هم استعمال کړه. که چیرې تاسو غواړئ سکند معلوم کړئ، سکند خو څوک نه استعمالوي خو بعض یو نیم کنجوس پیدا کېږي وایي چې یاره دغه سکند معلوم کړم که 10 سکند کار کړی نو هغه په 1 منټ حساب کومه که نه. نو هغسې حالات کې تاسو کولی شئ سکند هم محاسبه کړئ. نو زه فکر نه کوم سکند ته ضرورت دونه کنجوسي هم ښه نه ده. په هر صورت نور طریقو باندې دا مونږ هم کارولی شو خو دغه هغه د ټولو نه اسانه او ساده طریقه وه. نو دا د دغه فنکشنو پریکټیکل اگزامپل چې که چیرې تاسو نه څوک پوښتنه کوي چې وروره دغه فنکشن خو صحیح د ماته اوسنی تاریخ او مثلا د نن ورځې تاریخ او د سبا تاریخ او اوسنی ساعت او 2 ساعته مخکې ساعت دا ماته معلوموي. پریکټیکل کوم ځای کې استعمالیږي؟ پریکټیکل وروره دغه د مثال چې تاسو ته ما کار وکړو نور ځایونو کې مې استعمالېږي خو دا هغه لایف هغه د ټولو نه ښه او ساده مثال و. په همدې شکل باندې زه کوشش کوم انشاءالله تاسو ته هر یو فنکشن پریکټیکل مثالونو باندې کار وکړم تاسو ته چې تاسو پوه شئ چې ریل لایف کې دا په کوم ځای کې استعمالېږي. نو دا دوستانو د نن ورځې درس که چیرې کوم نظر لرئ یا تاسو سره کوم سوالي یا ما نه کوم ځای اشتباه شوی تاسو غواړئ دغه په باره کې ما سره خپل نظر شریک کړئ تاسو کولی شئ د دې ویډیو تر لاندې په زما د یوټیوب په چینل کې او د فیسبوک زما د فیسبوک پیج کې تاسو خپل نظریات ما سره شریک کړئ. کوم دوستان چې ما سره په فیسبوک کې فرند یعنې زما پیج لایک کړی نو د هغې ټول څخه زه خواهش کوم چې دا کوم ویډیوګانې چې زه هلته اپلوډ کوم تاسو دا ځان سره د دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو هغه دوستان چې خبر نه دي د دې کورس نه هغوی هم خبر شي او د دې څخه د دې درسونو څخه استفاده وکړي. نو دا ورونو دوستانو زموږ د نن ورځې درس